د پاکستان د بمبار مرګ ژوبله 51 ته ورسېده. پاکستانی طالبان وایي دا زموږ جنګیالي نه بلکې ولسی وګړي ول. اسلامي امارت پاکستانی سفیر احضار کړی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت چارواکو ویلي د پاکستان په هوایي بریدونو کې 51 کسان وژل شوي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې په پکتیکا کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 52 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د اسلامي امارت د ویاند په وینا پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې 4 سیمې په نښه کړي دي چې په وژل شوو کسانو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. خو د پاکستان پوځ اړوند رسنیو ویلي چې د پاکستاني طالبانو غړي یې په نښه کړي دي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان استازی احضار کړی. د یاد وزارت مسؤلان وایي چې د پوځي الوتکو د بمبار له امله ورته د خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د پاکستانی پوځ تیری وغندل شو او د پاکستان استازولۍ ته په ډاګه شو. همدارس پاکستانی لوري ته په ډاګه شوه چې د افغانستان د ملي حریم ساتنه اسلامي امارت ته سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې خامخا پایلې لري. د اسلامي امارت چارواکو ویلي پاکستان د افغانستان ارضي تمامیت نقض کړی چې اسلامي امارت به د یاد هیواد دا وحشیانه اقدام بې ځوابه پرې نږدي. بلخوا د پاکستاني طالبانو په خپرې شوې خبرپاڼه کې د پاکستانی پوځ لخوا شوي بریدونه غندلي او هغه له ټولو اسلامي او انساني قوانینو سره غړونه بللې ده. په خبرپاڼه کې راغلي په دغو بریدونو کې د هغو کډوالو کورونه په نښه شوي چې د ضرب عضب په نوم د پاکستان د پوځ له اپریشن څخه کډه کېدو ته اړ شوي وو. په خبرپاڼه کې راغلي پاکستانی پوځ د خپلو ناکامیو د پټولو په پار دغه بریدونه کړي او له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګناه وګړي وژلي دي. د خبرپاڼې په وروستۍ برخه کې له ټولې اسلامي نړۍ او د پاکستان له ولسه غوښتنه شوې چې د دغه پوځ پر ضد سره یو لاس او یوه خوله شي او د دوی له ډلې سره په یو ځای کېدو دي دغه پوځ دړې وړې کړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.